د نن ورځې درې لنډ او ښه خبرونه راورسیدل. سلام ستړي مشئ، زموږ سوله ټي وي چینل ته په خیر راغلی. امریکا له افغانستان سره 404 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. امریکا له افغانستان سره شاوخوا 470 میلیونه امریکایي ډالر بشردوستانه مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي امریکا پریکړه کړې چې له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو لپاره 404 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. د ویست په خبره له دې پیسو به په افغانستان کې له لوږې او بېوزلۍ سره د مبارزې لپاره کار اخیستل کیږي او د مرستندویه بنسټونو له لوري به لګول کیږي. نوموړي همداراز ویلي چې روان کال به افغانستان ته د کورونا 1 میلیون ډوزو نور واکسین هم ورکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو اعلان کوي چې د افغانستان د شتمنۍ پر کنګل کېدو یې ټینګار کړی دی او له دې له امله یې په هیواد کې ناوړه اقتصادي وضعیت رامنځته شوی دی. شیخ هیبت الله تازه وینا کړې ده. د افغانستان لوی مشر شیخ هیبت الله اخندزاده په کندهار کې له ولایتي مسؤلینو سره په لیدنه کې د اسلامي امارت چارواکو ته په بیلو برخو کې سپارښتنې کړې دي. نوموړي ویلي چې ټول مسؤلین باید عاجزي غوره کړي او خپل ځانونه په بشپړه توګه کنټرول کړي او دغه راز له ولس سره تر ټولو نرم چلند وکړي. هغه دغه راز نظامی چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې پوځي ادارې باید خپل سرتیري په ښو اخلاقو سمبال کړي څو له ولس سره ښه سلوک وکړي. نوموړي څرګنده کړې ده چې ټول رئیسان باید وخت پر وخت له علماو سره لیدنه کاته ولري او د کارونو د پرمختګ په برخه کې ورڅخه سلا مشورې واخلي. شیخ هیبت الله اخندزاده ټینګار کړی دی چې اسلام هیواد او ولس ته د کار کولو لپاره غوره زمینه برابره شوې ده او ټول مسؤلین دې په ټول توان سره د هیواد د ښېرازۍ او آبادۍ لپاره هلې ځلې وکړي. نوموړي د خپلو خبرو په پای کې ویلي چې امنیتي ارګانونه باید د خلکو د امنیت خوندیتوب برخه کې جدي واوسي او دغه راز امنیتي اصول په کلکه مراعات کړي. مولوي حنیفي کلداره مه کاروئ، راکړه ورکړه باید په افغانیو وي. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي ویلي چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې راکړه ورکړه یوازې په افغانیو وي او هیڅوک حق نه لري چې له کلدارو استفاده وکړي. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې ټینګار کړی دی چې د ډالرو قاچاق کوونکي د ملي خاین په توګه پیژندل کیږي او ورسره به تر ټولو جدي قانوني چلند وشي. حنیفي د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې چینایي پانګوالو په ستره کچه مراجعه کړې ده او د افغانستان د قانونو په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده چې د ده په خبره دا به د هیواد په اقتصاد برخه کې ستر رول ولوبوي. حنیفي هیوادوالو ته د وضعیت د ښه کېدو ډاډ هم ورکړی دی او زیاته کړې ده چې ورو ورو به هر څه بیرته عادي حالت ته راوګرځي. ملګرو دا به زموږ خبري ټولګه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.